الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسالة بعده اما بعد. ډیرو معززو محترمو د اسلام او عقیدې مسلمانو ورونو او دیني خویندو، نن غواړم چې په اجمالي ډول د روژې فواید یعنی د روژې ګټې او فایدې تاسو په حضور کې بیان کم. نو اوله فایده د روژې هغه شی ده، هغه تقوا ده، یعنی په روژه سره تقوا حاصلېږي. او روژه چې څوک نیسي او په فرضیت د روژې کې په مسلمانو باندې هغه دا یو حکمت دغه هم ده چې په روژه سره تقوا راځي. لکه الله پاک په مذکور آیت کریمه کې چې الله په قرآن کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. نور ترجمه مخکې کړې وه، نو د اخري لفظ چې لعلکم تتقون دغه لفظ دی او دغه عبارت دی په دې آیت کریمه کې. نو دې څخه په ښکاره ټکو سره په ښکاره ډول سره معلومیږي چې د دې د وجې نه په تاسو باندې د میاشت رمضان پر شوې ده. لعلکم تتقون ښایي چې تاسې تقوادار، تاسو پرهیزګار جوړ شئ، تاسو متقیان جوړ شئ، یعنی په دې روژې سره تاسو متقیان جوړ شئ. نو په روژې سره په روژه سره تقوا راځي، پرهیزګاري راځي، د الله پاک نه ویره خوف راځي. نو په انسان کې چې کله ویره او خوف د خدای پاک جل جلاله نه راشي، نو بیا هغه انسان بیا د ګناهونو نه منډې وهي، هغه انسان بیا ګناهونه نه کوي او هغه بیا عبادت طرف ته هر وخت متوجه وي. تقوا ده چې د ټولو نیکو اعمالو جرړه او اساس تشکیلوي. د یو حدیث شریف مهم دی، د اسلام ستر پیغمبر فرمایي چې حدیث شریف مفهوم ده چې عرب پر عجم او عجم پر عرب، یعنی لسر نه به وایو سپین پر تور، تور پر سپین، عرب پر عجم او عجم پر عرب. دا فضیلت نه لري مګر کلري په چا سره یې لري؟ په تقوا او پرهیزګري سره یې لري. یعنی دلته مکمل د اسلام په مقدس دین کې د رنګ سپینوالي ته اعتبار نشته، همدارنګه عربیت او عجمیت ته اعتبار نشته. که اعتبار دی چاته دی؟ تقوا او پرهیزګري ته ده. بلال رضی الله تعالی عنه د رنګ تور و ځکه د حبشو د قوم څخه و، چې کله د اسلام په مقدس مبارک دین کې داخل شو او پیغمبر علیه السلام یې لوی محبوب جوړ شو او د پیغمبر علیه السلام لوی محب دای جوړ شو او بلال صاحب نو څومره لوی شخصیت د بلال صاحب نه وګرځېدو چې کله اذان نه کولو نو شپه نه سبا کېدله. نو له رنګه تور و، خو لیکن په اسلام کې لوی تاریخ لري او لوی بزرگ لوی جلیل القدر صحابي په اسلام کې ګرځېدلی دی. د پیغمبر اسلام یو لوی جلیل القدر صحابي تر شوی دی. دویمه پیدا د هغه چې ده د روژې هغه دا ده چې په روژه سره ټول مخکینی ګناهونه الله پاک چی کوي؟ هغه مخوا کوي او الله پاک معاف کوي. لکه د بخاری شریف او د مسلم شریف متفقون علیه حدیث دی، پیغمبر اسلام فرمای من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ترجمه: نبی علیہ السلام فرمای چا چې د رمضان میاشت ونیوه د ایمان په حالت کې او په نیت ثواب سره، یعنی مؤمن هم و، ایمان شرط دی د ټولو نیکو اعمالو لپاره. پیغمبر اسلام وایي من صام رمضان، چا چې د رمضان روژه ونیوله ایمانا و احتسابا، حالت ایمان کې او په نیت ثواب سره،
غفر له ما تقدم من ذنبه الله پاک به ټول پخوانی ګناهونه دغه روزدار کس ته معاف کی او الله پاک ورته وبخي. البته صغیره ګناهونه، وړه ګناهونه او لوی ګناهونه، کبیره ګناهونه پاک به سپکوالی راولي، پاک به چه راولي؟ سپکوالی او خفت راولي. او که بالکل ګناهونه یې نه وي کړي نو بیا به الله پاک په دې رمضان سره په دې روژې سره چی کی؟ د درجې اوچتې کی، درجې به چی کی؟ اوچتې کی. یو بل حدیث شریف مبهم ده چې هغه ابن ماجه او نسائی روایت کړی ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، حدیث شریف مبهم ده چې نبی علیہ السلام فرمایي چې الله پاک په تاسو باندې د رمضان روژې فرض کړي دي او ما د دغه رمضان د شپې اقامت په تاسو باندې سنت ګرځولای ده، یعنی تراویح مې سنت په تاسو باندې ګرځولې دي. څوک چې د رمضان روژې ونیسي او د شپې قیام او د شپې قیام پکې وکړي، یعنی شپې سبا کې او همدارنګه تراویح پکې وکړي، نو د انسان به داسې د ګناهونو نه راووځي او پاک بشي، لکه یعنی په اخري ورځ کې په اخر د رمضان کې داسې باید د ګناهونو نه نبی علیہ السلام فرمایي چې پاک به یې کې، صفا به یې کې، لکه د مور نه چې اوس شوی پیدا شوی وي. لکه یو څوک چې د مور نه پیدا شي هیڅ ګناه یې نه وي کړی، داسې به نبی علیہ السلام فرمایي چې د ګناهونو څخه د دې رمضان په دې رمضان سره چی شي؟ پاک شي او صفا به شي. نو دویمه پیدا دا ده چې په رمضان سره الله پاک مخکینی د مزید زمانه د تیر شوي وخت ګناهونه الله پاک په دې سره معاف کوي. دریمه فایده د روژې دا ده چې الله جل جلاله په خپله به حساب اجرونه ورکوي. ګورئ د نور اجرونه د ملایکو فرشتو په واسطه سره الله پاک ورکوي، لیکن د روژې اجر الله پاک په خپله به حسابه چې واضح به حسابي چې څومره به الله پاک ورکوي دا الله پاک ته مفوضه ده، یعنی الله جل جلاله په خپله به حساب اجرونه د روژې په مقابل کې الله پاک ورکوي. لکه حدیث قدسی موږ بیان کړی ده، بار بار یو ځل بیا دلته ذکر کوو، هغه هم په دې ځای کې کتاب راوړی هم ده. لکه الله پاک فرمایي حدیث قدسی ده چې الصوم لی وانا اجزی به، د روژه د انسان در الله پاک فرمایي چې د انسان د روژه زما د فرای نیولې ده وانا اجزی به، او د دې بدله او د دغه ثوابونه اجرونه بدله باید هم زه ورکوم، یعنی بل څوک مې نه ورکوي. فرشته ته خبره نه ده سپارلې، بلکې دغه الله پاک فرمایي چې بلکې دغه بدله او دغه هغه ثوابونه اجرونه به هم زه ورکوم. دلته د حدیث شریف توجیهات مخکې موږ بیان کړي دي. موږ نمونه خروار یعنی الله پاک ورکوي. علامه طیبی هغه حدیث قدسی چې انا اجزی به، د روژه د انسان زما دپاره نیولې ده انا اجزی به، او د دې بدله به هم زه ورکوم. دا اضافت دوی وجه علامه طیبی بیان کړی دي. علامه طیبی یو وجه دا بیان کړی ده چې یعنی دا منه چې دا الله پاک په ځکه په خپله به دغه اجرونه ورکوي او بدله به ورکوي. د حدیث قدسي معنا هم دغه ده چې دغه روژه چې کومه ده، دا روژه دا یو داسې عبادت دی، دا روژه داسې یو عبادت دی چې دغه د انسان او د الله او د انسان په منځ کې یو پټ راز دی، د هر قسم ریانه خالی دی، دغه وجه نه الله پاک وایي چې دا یو داسې عبادت ما ته وکړو چې د هر قسم ریانه خالی دی، هر قسم ریا په دې کې نشي راتلی، نو انا اجزي به، دې بدله به زه ورکوم. دویمه توجیه علامه طیبي دا بیان کړې ده چې دا ځکه چې دا روژه چې کومه ده په دې سره کسر شهوات نفس راځي او په دې سره نفس کشي راځي، یعنی په دې سره نفس مړ کېږي او په دې سره هغه شهوات نفس چې کېږي هغه له منځه ځي. نو هر کله چې دا په دې سره له منځه ځي، دغه وجه نه نبي علیه الصلاة والسلام دغه
روژې د روژې هغه خپل ذات وکړه، اضافت او نسبت خپل ذات وکړه او بدله هم الله په خپل ذات ته منسوب کړه چې بدله او ثواب هم زه په خپله ورکوم. او دویمه وجه هغه بیان کړې ده، ابن مالک بیان کړی ده. ابن مالک وایي چې دا الله پاک ځکه نسبت خپل ذات ته وکړه او بدله هم ثواب هم خپل ځان ته الله پاک خپل ذات ته منسوبه کړه چې دا روژه داسې یو عبادت دی، دا روژه داسې یو عبادت دی چې د نورو یعنی بتپرستانو د خپل معبودو د خپل باطلو معبودانو لپاره، بتپرستو مشرکینو د خپل باطلو خدایانو لپاره، د خپل باطلو معبودانو لپاره مثلا سجدي ورته کړی دي، رکوعګانې ورته کړی دي، قیام ورته کړی ده، دوی په نام باندې نظرونه کړی دي، د بوتانو په نامونو باندې نظرونه کړی دي. اما هیڅ کتاب هیڅ تاریخ دا نه ده ثابته کړی چې مشرکینو بتپرستو د خپل بت دپاره د خپل باطل معبود دپاره د روژه نیولې وي. نه یې ده نیولې، بالکل یې نه ده نیولې. نو چې نه یې ده نیولې نو دا روژه داسې یو عبادت ده چې خاص کار د الله پاک دپاره دا مسلمان کوي. او که هغې بتپرستو هغې مشرکینو که روژه نیولې ده یوازې د الله پاک دپاره یې نیولې ده، د خپلو بتانو دپاره دی روژې نه دي نیولې، یعنې نظرونه یې ورته کړي دي او نور قیامونه یې ورته کړي، سجدې یې ورته کړي، اما روژه یې نه دی ورته نیولې. دې وجې نه چې د الله پاک سره په دې عبادت کې هېڅ باطل معبودان شریک نه دي، چې د باطلو معبودانو باطلو خدایانو هم یې دپاره هم دا روژې نیول شوي وي. نو یوازې د الله پاک دپاره د حق الله دپاره روژه نیول شوې ده. نو د وجې نه خپل ذات ته نسبت وکړه. او درېیمه وجه امام غزالي رحمه الله دا بیان کړې ده چې الله پاک د خپل ذات دپاره ځکه منسوبه کړې ده چې دا روژه داسې یو عبادت ده چې په دې کې چې کوم خصوصیات موجود دي، په دې کې چې کومې ځانګړتیاوې موجودې دي، هغه په نورو عباداتو کې نه دي موجودې. دغې وجې نه الله پاک په حدیث قدسي کې خپل ذات ته منسوبه کړه او بدله یې هغې روژهدار انسان ته، هغې روژتي ته هغه ثواب هغه هم خپل ذات ته منسوب کړي چې بدله او ثواب هم زه ورکوم. نو لنډه دا چې الله جل جلاله درېیمه پیدا د روژې موږ دا بیان کړه چې الله جل جلاله په خپله بې حساب اجرونه به د روژهدارو ته الله پاک په خپله ورکوي. څلورمه پیدا د روژې دا ده چې روژه او قرآن به دواړه د روژهدار انسان دپاره څه کوي؟ شفاعت پای کوي، سپارش پای کوي. لکه حدیث شریف کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي چې الصيام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامه. الحدیث روژه او قرآن دا به دواړه شفاعت کوي د بنده د قیامت په ورځ باندې. روژه به ورته وایي چې دا انسان ما د خوراک او د څښاک نه په ورځ کې چې ومنع کړی و، یا الله زما شفاعت زما سپارښت د حق قبول کا. او قرآن عظیم شان به ورته وایي چې دا انسان ما د شپې د خوب څخه منع کړی و، د شپې به چې کوم زما تلاوتونه کول په هغه دنیا کې په دې جهان کې، نو زما شفاعت د په حق کې قبول کا. نو الله پاک د دواړو شفاعت د قرآن او د روژې د انسان یعنی د روژې شفاعت د روژهدار انسان په حق کې به قبول کی، او همدارنګه د قرآن عظیم شان شفاعت به دغه چا چې د قرآن تلاوتونه یې کړي وي یې په حق به یې کې قبول کی، شفاعت او سپارش به یې قبول شي. نو الله پاک په دغه جهنم د قرآن په واسطه سره د روژې په واسطه سره به د جهنم د غضبونو نه بچ شي. الله پاک یې بچ کی. همدغه روژه به او مسلمانه د ستا شفاعت کی، همدغه قرآن به ای مسلمانه د ستا چی کوي؟ شفاعت کی. نو څلورمه خبره موږ دا وکړه چې څلورمه فایده د روژې دا ده چې همدغه روژه او قرآن به د مسلمان انسان دپاره چی کوي؟ شفاعت په کوي، سپارش په کوي. دې نه لویه فایده بله شته؟ عظیمه پیدا همدغه ده چې هغه دنیا د مسلمان د غضبونو نه خلاص شي، هغه دنیا د انسان ښکلې شي. پنځمه فایده دغه ده چې روژه د جهنم څخه نجات ورکوي. پنځمه فایده دا ده د روژې چې روژه د جهنم د اور څخه او د جهنم د غضبونو څخه مسلمان روژهدار انسان ته چی ورکوي؟ نجات ورکوي. لکه یو روایت کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي چې
ولله عند كل فطر عتقاء خاص الله فکلاره د هر افطار په وخت باندې ډیر چې کومه ده ډیر کسان د اور د جهنم نه چي ورکوي نجات ورکوي او د جهنم د اور نه او د جهنم د غضبونو نه نجات ورکوي او بل حدیث شریف کې راځي یو بل حدیث شریف مفهوم ده بهقي او نسائی د راخسته ده چې الله پاک د یعنی الله پاک د هر افطار په وخت د هر جماعتي په وخت شپږ زره کسان ته د جهنم د اور نه د جهنم د غضبونو نه چي ورکوي د هر افطار د هر جماعتي په وخت باندې شپږ زره کسان په هر جماعتي باندې آزادوي د اور د جهنم نه نجات ورکوي د لړۍ هم درنګ روانه وي هر جماعت شپږ زره کسان کله چې اخیری شپه شي یعنی د شمه شپه د رمضان شي چې نور رجا وځي نو د مخ کې د ټولو شپو په اندازه په اخیری شپه د ټولو د مخ کې ټولو د مزید د ټولو شپو په اندازه ټول چې ماده بیا یغه په مقایسه په اندازه بیا په یو ټاک شي کې د جهنم د اورنه آزاد کې چې دا ټول څومره راځي دا تقریبا 13 لکه راځي یعنی چې هر شپه مثلا شپږ زره آزادوي جمله په 10 شپو کې بیا چې کومه د څومره راځي دا 13 لکه راځي چې کله مطلب دلته حساب یو وانسي او ضرب کې پکې او بیا چې کومه بیا په داخلي شپه باندې دی ټول شپه په اندازه بیا چې کومه په اندازه چې کې جهنم د اور نه نجات ورکوي او بل حدیث شریف مفهوم ده چې الله پاک په هر جماعتي په وخت کې شپږ لکه کسان د جهنم د اور نه آزادوي دا لړۍ هم درنګ روانه وي دا سلسله هم درنګ روانه وي کله چې اخیری شپه شي د شمه چې نور رمضان پای ته ورسیږي پر کېږي نو بیا د ټول مخکې چې کوم جماعتي او نور مخکې چې کوم ورځ تیر شي د ټول په اندازه بیا په یو ټاک الله فک شي کی د اور د جهنم نه شي کی آزاد کی نو د خپل اوس اندازه لګوا چې هر شپږ لکه او بیا په اخیری ورځ باندې د ټولو په اندازه د مخکې د ټولو په اندازه الله پاک آزادوي او بل حدیث شریف مفهوم ده چې الله پاک په هر افطار په هر جماعتي کې 10 لکه کسان د جهنم د اور نه په هر جماعتي کې آزادوي نجات ورکوي او کله د لړۍ هم درنګ روانه وي هر شپه هم درنګ هر افطار په هر افطار او هر جماعت کې هم درنګ کله چې اخیری در شمه او یا نه وشتم او در شمه د رمضان شي چې نور رجا وځي په دې وخت کې د ټول مخ کې افطارونو په اندازه په یو ټاکي چې کی د جهنم د اور نه چیک آزاد کی نو دا چې پلاس په دې هغه کې ضرب کی په دیر شو کې نو دا 300 لکه نشول دا تقریبا 300 لکه هغه شول د جهنم د اور نه معتقین شول او نجات بیندون کې خلق شول نو الله فک د مختصر هم په دې کې حساب کی او الله فک د جهنم د اور نه الله کثرنګ چې دا عشره دا دوهم عشره دویمه د سیده د رمضان دا د مغفرت ته او د نه د اخري هغه چې کومه دا چې وس شروع کیږي دا د جهنم د اور نه د اعتاق ته او د مخ کې د چې کومه دا د مغفرت ته د منځنۍ نو الله پاک د موږ تاسو مغفور او مرحوم وګرځوي او بیا هم د جهنم د اور نه او د غضبونو نه هم نجات راکړي او الله پاک په دې کسانو کې حساب کوي شپږمه فائدہ د رمضان هغه ده چې روزه مسلمان د جهنم د اور څخه لری کوي یعنی پروژه سره مسلمان روزدار انسان د جهنم د اور نه ډیر به اندازه چکیږي لری کیږي ورنه بدیه کیږي لکه یو حدیث شریف مفهوم ده پیغمبر اسلام فرمایي حدیث شریف مفهوم ده چې څوک یو ورځ روزه فی سبیل الله د الله پاک فلار کې ونیسی یعنی مجاهد هم وي جهاد هم کې او روزدار هم وي نو دا انسان با چې د الله پاک فلار کې ور ځاني ولیدا د الله پاک فلار کې هم وتلای دا الله پاک به او یا حریفه یعنی او یا کلوپ مصطفی د جهنم د اور نه د دم مخ لری کی یعنی او یا کالبا دا یا کاله مصطفی او د مزلف اندازه با دا انسان د جهنم نه چش لری شي ورنه بعید بشي
دې کې ځینې محدثینو دا د فی سبیل الله لفظ د مجاهدینو او د غازیانو لکه په دې ظاهر دی عبارت باندې محمول کړی ده او ځینې وایي چې نه د فی سبیل الله دې نه مراده یعنی خاص په لار د الله تعالی کې یعنی خاص د الله پاک د رضا لپاره عامه منای ورنه خېستې ده یعنی که په جهاد کې او روژانې ولې او که غیر د جهاد نه روژانې ولې وي نو الله پاک به او یا حریفه یعنی او یا کالا مصطفی او یا کلو په مصطفی په دمر اندازه باید جهنم نه چیک لري او بل حدیث شریف دی هغه یغه مفهوم دا شای دا چې کڅوک واورز دروژه فی سبیل الله د الله پاک پلار کې یعنی د غزا په حالت کې د جهاد پلار کې چې هم غزا ته وتلی وي جهاد ته او هم یې روژه وي وینیسي الله پاک به د انسان د یو خندق په اندازه د جهنم د اور نه لري نو یو خندق څومره ده یو خندق د مځکې او اسمان په اندازه ده یعنی دومره به لري کې لکه د مځکې او د اسمان لري والای د مځکې او اسمان په منځ کې مزل هغه 1500 کاله دی یعنی د 1500 کلو په اندازه به دا انسان د جهنم دی اور نه لري شي نو دلته کې دلته هم دغه رنګ خبره ده چې د فی سبیل الله لفظ په حدیث کال تر غلای ده نو یا خو په غزیانو چې د روژه د غزا په حالت کې نیولې د جهاد په حالت کې او ځینې محدثین وایي چې نه عامه معنا هم مراد کېدای شي یعنی خاص د الله پاک د رضا دپاره د روژه نیولې وي نو دغه به هم دغه جهنم د اور نه د 1500 کلونو په اندازه لرې شي او شپږمه فائدہ د روژې چې ده شپږمه فائدہ روژه مسلمان د جهنم نه اومه فائدہ ده چې شپږمه بیان کړه چې روژه مسلمان انسان د جهنم نه لري کوي نو سم خبره پکې وکړه احادیث مفهومونه پکې ویل اومه فائدہ ده چې په روژه سره انسان جنت ته داخليږي یعنی روژه ده چې په روژه سره یو مسلمان انسان چیرته او دا روژه د چا لپاره سبب ګرځي د دخول د جنت لپاره د مسلمان انسان لپاره سبب او ذریعہ ګرځي یعنی په روژه سره مسلمان انسان جنت ته داخليږي لکه یو حدیث شریف موږ تاسو ویلو په تیرو خبرونو کې یو حدیث شریف ویلو چې د جنت اته دروازې دي د جنت څو دروازې دي اته دروازې دي چې په دې اته دروازو کې د یوې دروازې نوم شی دی ریان دی لا يدخله الا الصائمون په دې ریان دروازه باندې نه داخليږي مگر په داخليږي به څوک الا الصائمون مگر په دې باندې به داخليږي روژهدار خلک هغه څوک چې د الله پاک د رضا لپاره روژه نیولې په دغه ریان دروازه باندې به جنت ته څوک داخليږي روژهدار خلک به داخليږي یعنی تخصیص یوازې په چا پر راغلی دی د ریان دروازې تخصیص او خاصوالی ځانګړتیا یوازې په چا پر راغلی ده په روژهدار پر راغلی ده یعنی روژهدار مسلمان به په د ریان دروازه باندې داخليږي او نور نشي داخله دی نو دا ډیره عظیمه خبره نه ده چې په دا دروازه چې مو بیا خبره پکې وکړه چې ریان د رین اخیستل شوی دی یغنه اشتکاک شوی ده ری سراف کول ته ویل کیږي یعنی دلته د ریان صيغه د مبالغه ده یعنی دی نو چې صيغه د مبالغه شوا نو معنی دا شوی ده چې په اوبو سراف کول په اوبو مړول په اوبو خړوبول نو دلته په دې باندې به روژهدار خلک جنت ته داخليږي او ځینې دا توجیه هم پکې بیان کړی او لکه مو ویله په تیرو خپرونو کې چې هر هغه څوک چې د رمضان میاشتې روژه یې نیولې بس په دغه باندې به چی کېږي په دغه هغه باندې به داخليږي د ریان دروازه باندې به چی کېږي داخليږي او ځینو بیا دا ویلي دي چې څوک چې په رمضان کې تګی شوی وي نو په د ریان دروازه به داخلوي او التبا په داس اوبو او په داس شراب سره به سراب کوي او په داس شراب سره به موړ کوي چې هغه
جنتی شراب دی چې هغې ته شراب طهور ورته ویل کېږي چې بیا به هېڅ کله چې کومه ده تږی نه شي بیا به هېڅ کله تږی نه شي نو لنډ به دومره ووایو محترمو معززو چې روژه په روژه سره انسان جنت ته داخلیږي دا د جنت ته د دخول یوازینۍ ذریعه ده نو الله پاک دې موږ تاسو ته هم دا روژه سبب و ذریعه د جنت د دخول وګرځوي دا چې نور فواید هم د روژې موجود دي نن ورځ موږ دغه فواید د روژې بیان کړل چې په اجمالي ډول سره بیا ذکر کومه لکه په روژې سره تقوا حاصلېږي او تقوا د ټولو نیکو عملونو جرړه او اساس تشکیلوي دوام مخکینی ګناهونه په دې سره بخښل کېږي په رمضان سره او دریم دا چې الله جل جلاله د روژې ثواب په خپله بحسابه په خپله الله پاک ورکوي او دریمه فایده او څلورمه فایده د روژې ده چې روژه او قرآن به د قیامت په هغه سخته ورځ کې د انسانانو شفاعت او سفارش کوي دا عظیمه فایده ده پنځمه فایده ده چې روژه چې کومه ده انسان د جهنم څخه روژهدار انسان ته مسلمان انسان ته د جهنم د غضبونو څخه نجات ورکوي او شپږمه فایده یې ده چې روژه مسلمان د جهنم د اور څخه او د غضبونو څخه لرې کوي اومه فایده ده چې اوس مو ویله چې په روژه سره انسان د روژې په ذریعه سره انسان جنت ته داخلیدای شي الله پاک دې وکړي چې موږ او تاسې په دې ټولې فایدې کې مختصر شو او دا عظیم فائدې چې د رمضان دي دا ټول په موږ تاسو کې راشي او موږ تاسو د روژې مصداق وګرځو نور فواید به چې کوم پاتې دي هغه په نور خپرونه کوي ان شاء الله تاسو په حضور کې بیا وړاندې کړو الله پاک دې په دې خبرو باندې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله پاک جل جلاله دې دا د رمضان مبارک میاشت په خیر خیرات په عافیت او په داس حالاتو کې چې د مقتص عبادت پکې کړی وي را باندې تیر کی او الله پاک دې د رحمت بارانونه پکې وکي او الله پاک دې د میاشتې رمضان د افغانستان د مسلمانانو لپاره خصوصا او بیا عموما د ټول اسلامي نړۍ لپاره د کامیابی د نجات سبب ذریعہ وګرځوي د کامیابی میاشت وګرځوي او الله پاک دې نجات میاشت زموږ تاسو د ټول لپاره وګرځوي الله پاک دې زموږ تاسو توبه قبول کړي او الله پاک دې په موږ تاسو باندې د رحمت بارانونه وکي او الله پاک دې زموږ د افغانستان د مظلوم ولس مشکلات حل فصل وګرځوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.